پاکستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پړه پر افغانستان واچوله. پاکستان په ملګرو ملتونو کې ادعا کړې چې افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره یو جدي خطر دی. همداراز پاکستان د داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان او د بالوچ وسلوالو ډلو لخوا د خپل کورني امنیت په وړاندې د شته ګواښونو یادونه وکړه. افغانستان د پاکستان د ادعاوې بې بنسټه ګڼلې او دا ډول بې بنسټه ادعاوې د پاکستان لخوا ناوړه تبلیغات بللي دي. اسلامي امارت بیا د اسلام آباد دا ډول اوازې رد کړي او ویلي دي چې دغه ځانګړی ګاونډی د افغانستان له نوي راټوکېدلي ټیکاو څخه نه خوښه دی. اسلامي امارت ویلي چې د بهرنیو هیوادونو په چارو کې د نه لاسوهنې سیاست پالي او له نورو هم دغه تمه لري چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. څېړونکي وایي په تېرو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، نو پاکستاني پوځ ته د بهرنیو هیوادونو لخوا میلیارډونو ډالر ورکول کېدل چې د جګړې لوژستیکي چارې مخته بوځي. اوس چې په افغانستان کې جګړه درېدلې ده او یو مرکزي حکومت جوړ شوی دی او له روسیې، هند، چین او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لري، پاکستان هڅه کوي چې افغانستان بې ثباته وښيي.